دوستانو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده دا کیسونه په کلو کې ډیر زیات کیږي. د کلیوالي جنۍ یو ویډیو چې تاسو سره به یې دلته د عبرت په تور باندې شریکوم چې هغې پسې څنګه یو کس ورغلی دی او بېهوده کار یې ورسره کړی دی، ناروا کار یې ورسره کړی. دغه ویډیو به هم تاسو سره هم دلته شریکوم، نو موږ سره خامخا تر اخره پاتې شئ. قدرمنو، یو اړخته مبارکه روژه ده، بل اړخته اوس هم په سوشل میډیا باندې ځینې داسې ویډیوګانې مخې ته راشي چې انسان خفه شي. یو کلیواله جنۍ چې د هغې یو ویډیو وایرل شوې ده او هغې پسې یو هلک چې هغه ورغلی دی، یعنې دغه هلک سره یې د مخکې نه لار وه او دې جینۍ به ورسره په موبایل باندې خبرې کولې. نو یوه ورځ د دې جینۍ په کور کې هېڅوک هم نه و. کله چې دا هلک ورغلی دی نو دوی ځان ته موبایل هم فټ کړی دی او ګپ شپ لګوي. دغه هلک ورسره بېهوده کار هم کړی دی چې بیا د دې جینۍ نه پوښتنه کوي چې آیا تا سره ما داسې څه غلط کار کړی دی. دوی په دې باندې لګیا دي، ګپ شپ هم لګوي. دا یو ویډیو نه ده، داسې ډېرې ویډیوګانې راغلي دي چې کیدای شي تاسو کتلي هم وي او دا ناسور چې دی دا زموږ په معاشره کې ډېر زیات خور شوی دی. دغه جینۍ چې دغه ډېره ښکلې جینۍ ده او معلومه نه ده چې دا د خاوند نه څنګه بېلارې شوې ده. دا جینۍ دا هم وایي چې ما سره مې خپل لیور هم ګپ شپ لګوي، خو زما خپل لیور نه دی. خو د باري هلک ته دا مختلف قسم خبرې کوي. د هغه نه هم دا جینۍ خپل ډیمانډس پوره کوي او د دې جینۍ نه هغه هلک خپل ډیمانډس پوره کوي. نو د دې جینۍ پکې د لاسه دا غلط کار شوی چې د دې نه ویډیو هم شوې ده. خو انسان چې دی په هغه باندې الله پاک ډېرې پردې اچوي، خو کله هم چې هغه سمې لارې ته نه راځي نو بیا دغسې وشرمېږي. اوس ممکن چې د دې جینۍ خاتمه هم شوې وي، ځکه چې دا هلک چې دی داسې چې په کوم تور د ویډیو راغلی نو یقینا چې دا جینۍ د معاف کولو نه ده، ځکه چې دا یو پښتو معاشره ده، پښتانه اوسېږي دلته او داسې بېهوده کارونه کول یقینا چې د عقل او سوچ نه بهر خبره ده. نو موږ غوښتل چې دا ویډیو دا معلومات تاسو سره شریک کړو. تاسو هم په خپلو کورونو باندې ډېر زیات کنټرول وساتئ چې ستاسو اولادونه داسې بېلارې نه شي. الله مه کړه که بېلارې شي نو دا د ټول عمر دپاره د یو بربادۍ او د یو کور د خرابوالي سبب جوړېدلی شي.